په بلخ ولایت کې د هیواد یو شمېر سوداګر د ازبکستان، قزاقستان، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري چې افغان سوداګر هلته توکي پیري او هیواد ته یې راواردوي د ویزو له ځنډ نه ویش څخه سر ټکوي. دوی د اسلامي امارت له مسئولینو څخه غواړي چې دغه ستونزه دې په حساسي ډول هواره کړي. عقد ویزه یکی از چالش‌های همیشگی برای تجاران ملی میباشد، چون کالاهای تجاری به خصوص مواد خوراکی ما از کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان، قزاقستان وارد میگردند و تاجران ما نیاز دارند تا به کشورها رفته و معاملات خود را انجام بدن که ما به نمایندگی از خانواده‌های تاجران از مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا میکنیم تا در این خصوص همراه مسئولین نمایندگی های کشور همسایه صحبت نموده یک راه حل خوب و سریع در زمینه داشته باشد. اگر سهولت‌های کاری ویزا ایجاد شود، تاجرها با وقت زمان میتونه که مال با کیفیت خریداری کنه، با مشکلات خود به این موقع رسیدگی کنه و در رفت و آمد خود سهولت‌هایی را داشته باشند. له بلې خوا د پانګونې او سوداګرۍ خونې مسؤلین د یادې ستونزې د هواري په برخه کې له خپلو هڅو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې د هیواد پانګوالو ته د ځینو هیوادونو له لوري د ویزو ویش له سره پیل شوی دی چې د ویش دغه بهیر به ډیر ژر نورو سوداګرو ته هم پیل شي. یک سلسله مشکلاتی بر تاجرها پیش آمد در بخش اجرای ویزا که تاجرایی که بسیار کمپانی بزرگ که اوجا همیشه رابطی با اونها داشتن غیر حضوری هم میشه معاملات از اونها اجرا شود، اما برای تاجرای سطح پایین که مشکلات دارن ما جلسات متعددی با کنسولگری های کشوری روسیه، ایران، ازبکستان و کشورهای پاکستان هم کنسولگری رابط داشتیم و فعلا کشور ازبکستان و ایران اینا کشورها هستند که به ارتباط ویزی تاجرها خیلی همکاری میکنن، اما تاجرایی که واقعا مستحق رفتن موجود است و روابط بزرگ تجارتی داشتن و اسناد در دست دارن و اساسی درخواست اتاق تجارت برایشان ویزا اجرا میکنن. باید وویل شي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتره خوراکي توکي له خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه راواردوي چې وروستیو کلونو کې د وارداتو دغه لړۍ د تیر په نسبت د پام وړ زیاته شوې ده.